الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات وجوابات دا مبارك نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروكو والله سبحانه وتعالى مال دا حق ویلو توفیق راکی او بيد الله من طول لا باغي باندې د عمل کولو توفیق راکی. والله سبحانه وتعالى من طول تا علم نافع نصیب کی، هغه علم چې هغه د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي او دا رڼا د پتیرو کې په دې تیرو کې د رڼا لار هغه دغه د علم د لار ده. د چا سره چې علمي نو الله سبحانه وتعالى غل رڼا ورکړي په دې تیرو کې او احساسي هغه کس ته ډیر کېږي چې هغه ته د دین مسله را پیښ شي او غریب اریان شي چې وسو کما نو کله د یو عالم نمبر پسې ګرځي، کله د یو عالم ملاقات پسې ګرځي، نو په هغه ټیم کې ورته بیا احساس وشي چې د علم څومره اوچت نعمت دی او د دین دا پوهه. او زه خو اینمه تجربه مې پکې دا چې څومره خلک تپوسونه کوي، معمولی چې وخت ورکړي چاته چې اجازت دی د تپوسونو، نو نه ختمېدونکي تپوسونه یې د خلکو سره. او دا دلیل په دیم دی چې د علم کمی دی په موږ کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته علم نصیب کړي. اولنی سوال په دې مبارک نشست کې هغه دا دی، ضرور وایي چې دا خو واضح ده چې څوک قرآن زده کوي نو الله ده ته اجر ورکوي او قرآن ویلو باندې نیکیانې ملوي او په یو حرف باندې لس نیکیانې. نو دغه شان چې یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه وایي او یادی یې زده کوي نو ده ته هم اجر ملوي. الجواب علم چې کې د ټولو کې اجر دی. د علم زده کول یادول د هغې لپاره وخت ورکول د ټول اجر او اجر دی. نو بیا علم څه ته وایي؟ علم قرآن او حدیث زده کولو ته وایي، قرآن او حدیث. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا وایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. په سنن ترمذی کې دا حدیث دی چې چا یو داسې لار راټینګه کړه د علم د طلب کولو دپاره، الله به دې سړي ته لار اساني د جنت. نو ګورو داسې کې د علم د طلب کولو دپاره او دا کېدی نه شي چې یو سړی دې دا ووایي چې علم هغه قرآن دی او فقط. نه، علم څه ته وایي؟ قرآن او حدیث ته وایي. نو اجر دواړو کې شو، قرآن او حدیث زده کولو دواړو کې اجر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې الله د چا لپاره د خیر اراده وکړي او ښېګړه غواړي الله د هغه سره، نو په دین کې ورله پوهه ورکړي او په دین کې پوهه هغه په قرآن او حدیث باندې پوهېده دي. نو حدیثونه یادول، د هغې مطالعه کول، هغه بیانول، هغه زده کول، په هغې عمل کول، په دې ټولو باندې اجر دی، په دې ټولو باندې اجر دی. بلکې دا خبره یې د ساتي دا ته فایدهمنه خبره وکړه چې زمونږ په دې ملکونو کې د حدیثو د علم ډیر زیات کم شوی. بالکل د نیش مطابق ته څوک حدیث پیژني هم نه چې حدیث څه ته وایي. وجه د هغې دا ده چې په موږ باندې د مذهبونو او د علماو رایې او د هغوی خپلې شخصي خبرې را باندې زورورې شو، نو د هغې د لاسه حدیثونه څه شو؟ هغه پاتې شو. نو قرآن او قرآن یادوي بس. ما په خپله څومره مولیان لیدلي چې هغوی په تقریر کې دغه وایي موږ قرآن منو، موږ په قرآن عمل کوو، قرآن به خپل ژوند کې راولو. لکه یو بل ټکی ورسره مو وایي که قرآن او حدیث چې د عوامو ته دا پته ولګي چې د دین یوازې یو اصل نه دی چې هغه قرآن دی. د دین دوه اصل دي، قرآن او حدیث. دا دواړه اصول د دین دي. یو طرف راټینګ کې او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما په امت باندې به داسې وخت راشي چې یو سړی به په
په کټ کې ناسي او په تخت بناسي او دغه بوي علیکم بهذا القرآن دا قرآن زده کوي په دې کې چې څه حلال دی هغه حلال ګڼي په دې کې چې څه حرام دی هغه حرام ګڼي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او حدیثونه به پرېږدي وي نن سبا د حدیثونو د علم او د حدیثونو د مسله زمونږ د خلکو نه بالکل یعنی د نش مطابق ته زمونږ په خلکو کې زمونږ په ملک ځکه اکثر چې موږ مسله بیان کوو د حدیث د خلکو ته ناشنا ښکاري ولې ورته ناشنا ښکاري ځکه چې دا حدیث د دغه مخکې بیان شوی نه دی نه هغه حدیث پیژني حدیث پته نه چې حدیث څه ته وایي نو حدیث زده کولو کې هم اجر دی په ویلو کې هم اجر دی په ښوو کې هم اجر دی ها دا جدا خبره ده چې د قرآن په باره کې داسې راځي چې یو ټکی وویل لس نیکۍ نه دي داسې د حدیث په باره کې نه دي راغلي چې سړی یو حدیث ووایي ته به لس نیکۍ میلاوي خو دلته عامه خبره چې سړی حدیث ووایي نو هغه له الله اجر ورکوي او بله ده چې غوره خبرې د ځمکې په دې مخ باندې چې د دې مخلوقاتو سره دي او اوري هغه خبرې د الله دي دا غوره خبرې دي او په هغې پسې بیا د چا خبرې غوره دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې غوره دي نو څنګه به د دې په زده کولو کې چې د اجر نه وي او په دې کې به ثواب نه وي والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی دا ناشنا سوال دی ما خو یو پیر سوچ وکړو چې دا سوال دې ته ضرورت نشته بیانولو ته بیا مې ومنه بیان به وکړو د فایدې دپاره د یو سوال کړی دی چې د یو سړي دپاره د یو انسان دپاره په شپه ورځ کې څو ګنټې وده کېده پکار دي شریعت ته دې څه حد ښوولی که نه الجواب اول دا خبره یاد ساتئ چې خوب د الله د قدرت په نښو کې یو نښه ده او ځکه الله په قرآن کې په سورة الروم کې ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله او د الله د قدرت او د توحید په نښو کې یو نښه دا ده ستاسو د وده کېده هم نښه ده د الله د قدرت ناشنا خبره که چېرته دې پکې سوچ وکړو او که الله ماله چې توفیق راکړو د خوب په دې مسله باندې انشاءالله زه یو خاص بیان هم کولی شم چې په دې خوب کې کوم عجایبات پراته دي د الله د قدرت ته به دې سوچ او فکر لاړ شي چې یو انسان ودی ټول بدن یې ودی او زړه یې کار کوي بیا دې ته وګوره دا انسان چې کله وده شي نو د بین پې نه لګي بین پې لګي نه لګي صحیح نه خو خبره اوري دا قدرت د الله دی څه شی بینولی نه شي څه شی یینې نه خو دومره دی چې اواز اوري د دې لپاره چې که څوک یې راپاسوي چې راپاسي د الله قدرت بیا ګوره کله نه کله د انسان په دې خوب کې راسي یو جټکه ووایي راپاسي سم ویریږي نو ډاکټران وایي چې دې ټیم کې د جسم د اندامونه بالکل کار پرې ښودو والی نو د زړه د بدن ته یو کنیکشن ورکړي هغې سره د ټوپ وي چې د اندامونه بیا را ژوندي شي دا کوم انسان دا کار کړی یو انسان هم نه یې کړی نه یو مخلوق کړی دا کار ټول د الله سبحانه وتعالی ومن آیاته منامکم باللیل والنهار بیا دا خوب لیده څومره ناشنا دي پروت ته په یو ملک کې خوب ته په بل ځای کښېني بیا هغه پخواني خلک چې پکې کښېني کوم چې مړه دي او دا ناشنا ناشنا نظارې پکې ته یې د الله قدرت دی ټول بیا دا خبره یې ساتئ دویمه چې اصل د شپې خوب دی اصل خوب کوم یو دی د شپې د ورځې دا فرع دی نو الله سبحانه وتعالی شپه د خوب دپاره ګرځولې ده ورځې طلب د رزق دپاره ګرځولې ده وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشور نو شپه د آرام ځای دی ورځ دا د خورېدو دپاره خورېدو د انسانانو د رزق د ګټلو دپاره د شان د ځناورو دپاره ټول پکې خواره شي الله وی الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه وی دا شپه موږ دې لپاره ګرځولې چې انسانان پکې آرام وکړي نو دې خو دا ثابته شوه دویمه خبره دا ثابته شوه چې اصل خوب کوم یو دی هغه د شپې دی د ورځې دا فرع ده بیا دې مسلې ته راځو دا رو چې تپوس کوي چې څومره ګنټې خوب به انسان کوي شریعت د دې دپاره څه اندازه نه ده ښوولې
په یو ځکه په شریعت کې دا نه دي راغلي چې انسان به دومره ګنټې خوب کوي او دومره به نه کوي، بلکې دا خبره راجع ده د انسانانو د عمرونو ته. ټول د عمرونه یو شان نه او د انسانانو د بدنونو ته، ځکه چې ټول بدنونه یو شان نه دي، او د انسانانو کار او کسب ته، ځکه چې د ټولو کارونه او کسبونه د یو شان نه دي. نو بوډا سړی د دې د بدن طاقت جدا دی، د الک د بدن طاقت جدا دی، به د ماشوم د بدن طاقت جدا دی. اته د خوب ډیر ضرورت په نسبت د ځوان، اته د خوب لږ ضرورت. به کم سړی چې مزدوري سخته کوي د خوب لږ جوړي او زیاتی، کم سړی چې مزدوري سخته نه کوي د لږ پارامي کله خوب ممکن گزاره کوي. د شنی وسړی د شپې کار کوي نو د خوب کله کوي د ورځې کوي، کوم چې د ورځې کار کوي هغه خوب د شپې کوي. نو دا خبره ټوله واپس ته د انسانانو د ژوند ته او د دې سره تعلق ساتي. ډاکټران دا وایي چې عام طبیعي خوب د انسان د پاره هغه د 5 غنټو نه د 2 پورې دی، د 5 نه د 2 پورې. د ډاکټرانو خبره ده د 5 نه وي کمیدنی پکار، کم سے کم چې جسم ته 5 غنټې خوب ملاوي او د 2 نه زیاتې ده دم خنی د بدن د پاره 5 نه 2 غنټو مسکی. ها اوس دې شله چې وسړې ضرورت ډېر دی او حاجت دی د ډېر مو دي څه خبره نه. اهم خبره ده چې د دې خوب د لاسه ستانه د الله بندگی هغه د نه ګډه وړه نشي، چې د الله سبحانه وتعالی بندگی د نه ګډه وړه نشي. نو جسم چې کله ډېر خوب وکي د الله په عبادت کې به سستی به کې راځي. ځکه امام فضیل ابن عیاض رحمه الله وی ما 2 خبرې لیدلې چې د انسان د زړه سختي او د الله نه غافل کوي، کثرت النوم وکثرت الاكل، ډیر خوب کول او ډیر خوراک کول. د دوانه انسان کې سستی پیدا کوي او د زړه غافل کوي او سختي. نو کوم سړی چې ډیر خوب وکي به د عبادت ته ډیر نه لګي. دا وساسو تجربه چې کله سړی خوب ډیر وکي بیا به د خوب درځي، چې خوب لګو کې سبې نشیط وي چې تازه وي، او کوم ورته چې خوب ډیر وکړو بیا به هر وخت خوب درځي، منزل لاړ شه خوب درځي، بل عبادت وکړه خوب درځي، ذکر د الله وکړه خوب درځي. د دې عبادتونو چې انسان باندې کېږي خوبونو درس. او کوم سړی چې ډوډۍ ډېره خوري دا یو نیم چې په زور دې نه راپاسوله، بعض وی خوله مې ستړي شو، نور کار مې کوم کو خوله ستړي شو. دا سخت نقصانی خبره ده، سخت نقصانی چې انسان خوب ډیر کوي او خوراک ډیر کوي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوې وی یو یې صبر سره پاره کې د خوراک، یو د سخاک او یو د سره پاره ساغستو د پاره. نو دا باز دي چې زه به کې د ساغستو غم پرې نه دي. بیا ته د فائدمنه خبره ذکر کوم چې امام ابن القیم رحمه الله ناشنا خبره کړې وی د ټول نه فائدمن خوب هغه دی چې کله ورته د بدن ضرورت، چې کله ورته د بدن ضرورت د ټول نه فائدمن خوب دی. او په زور ځان له خوب راوسته د جسم له فائدې نه ورکوي. بل یو قانون یاد ساتي، ګوره ورځ د او شپه ده، ورځ او شپه هر هغه خوب نقصانی دی چې د ورځ په دې 2 طرفونو کې په اولنۍ کې او په اخرنۍ کې، او د شپې په دې 2 طرفونو کې په اولنۍ کې په اخرنۍ کې. زه د تفصیل کوم تاسو به حیران شئ د ناشنا فائدې ده. د ورځې اولنۍ څه کومه ولا سحر، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم با د سحر منځنه بد نه ود کېدو، او دې ټیم کې خوب کول مکروه دي الا د سړي ضرورت یا جدا مسله. بعض روایتونه کې راځي د ټیم کې رزق تقسیمېږي. تاسو نه حدیث کې راځي چې الله زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله زما د امت لپاره په دې وخت کې برکتونه چولې. نو دا ورځې په اولنۍ حصہ کې ود کېده دا نقصان دی، د ورځې په اخرنۍ حصہ کې ود کېده د مازیګر د منځنه بعد دم نقصان دی. ځکه دا خبره د ساتي کوم شړې چې د مازیګر د منځنه بعد خوب ډیر کوي د دې سره د عقل کمیږي.
دې سره د عقل کمی کوم سړی چې د مازدیګر منځ نه بعد خوبونه ډېر کوي یو خو ضرورت هر ټیم کې جایز دی نو دا ګوره یو طرف سحر دی بل طرف مازدیګر دی په دواړو کې خوب نقصان دی مزیدار خوب په منځ کې دی د غرمې خوب دی دا فایده من خوب دی اوس راځو شپې له شپې ولنۍ څه کومه ماښام منځ نه بعد شپې اخرنۍ څه سحر منځ نه مخکې د ماښام منځ نه بعد حدیث کې ښه واضح راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ماښام منځ نه بعد خوب نه خوښاو دې ټیم کې خوب نقصاني دی او بل دا چې د عبادت نه به دې وباسي د ماسوتن د منځ نه په آخري ټیم کې خوب نقصاني دی تهجد موقع به ته میلاو نشي او د ویتر کولو موقع به ته میلاو نشي او کیدی شي سحر مونځ د نه ملاړ شي کیدی شي که نه شي کیدی شي او ډېر شوي چې سحر مونځ دغه بانګ پورې دی بلکل موبایل ځان ته لکه بانګ په څلور نیمه وي نو بالضبط د موبایل کړنګېږي په څلور نیمه چې دی راپاسي 15 منټه په هغې کې ولګي بیا چې اودس کوي 15 منټه په هغې کې ولګي بیا چې د کور نه راځي جومات ته پورې په هغې کې 15 منټه ولګي جومات ته چې راننوځي اقامت کېږي نو شکر دې وباسي چې له اقامت له راورسېد خو چې کم سړی د موبایل مخکې ځان ته په ټیم کې او ګړۍ په ټیم کې او دی راپاسي تهجدو کې ښه مزېدار بیا ویترو کې ښه مزېدار بیا د سحر بانګ ووي لاړ شي جومات ته 2 رکعاته تحیت المسجدو کې بیا 2 رکعاته د سحر سنتو کې یا سنت کور کې کړي او راغلی بیا د قرآن تلاوتو کې جومات ته چې امام راننوځي دی چې مونځ کله کوي د امام سره نو په خشوع په عاجزۍ کې ولاړ هغه بل چې ولاړ دی لیدلی دي مونږ کنه یا به خوله واضح بندوي ته به چا په زور چې ته پړي ورته اچولي راښکو دی دلته راوستی نو دا څومره قیمتي خبره شو چې خوب ورځ او شپه د دې دواړو په اولنۍ حصه کې او په آخرنۍ حصه کې نقصاني دی فایدهمن خوب کم یو دی او په دې منځ کې دی نو د شپې فایدهمن خوب کم یو دی د ماسوتن د منځ نه بعد کم وخت پورې د دې پېشمني دی ټیمو پورې دا ښه خوب دی حاصل زما د خبرې دا شو دا بعض خو مې داسې فایدې لپاره ذکر کړي حاصل دا شو چې شریعت د خوب اندازه خولی ده نه د خولی والله اعلم دا ورو سوال کړی دی چې آیا بانګ او اقامت اذان او اقامت بغیر د اودس نه کول صحیح دی او کنه الجواب قرآن او حدیث کې دا خبره نه ده ثابت او نه راغلی ده چې د منځ د پر اذان او اقامت د دې کولو شرط دا دی چې د لپاره به اودس کړی دا نشته نه کې سړی اذان وي او اودس نه نو اذان یې سره صحیح دی سړی اقامت وکړي او اودس نه نه اقامت یې صحیح دی خدا مستحیل لازم به اودس کوي ولې ځکه چې په اقامت پسې وروسته څه دی مونځ دی ها کله دې څه وکړي چې اذان وکړي او اودس نه بیا لاړ شي څه وکړي اودس وکړي بهرحال غوره په هر حال کې هغه دا ده چې د بانګ او اقامت دواړه په کوم حال کې وشي د اودس په حالت کې خو که چا وکړو نو بانګ او اقامت اذان او اقامت دواړه څه دي هغه صحیح دي والله اعلم دا ورور ته پوښ کوي وای ما دا اورېدلی دي چې پوخا په دې حرم کې د څلورو فقهي مذاهبو لکه حنفي مذهب شافعي مالکي حنبلي دوی کې د هر یو ځان له محراب و مصلا او هر یو مذهب ولا براتلو بخپل امام پسې به ودرېدو نو وی چې آیا دا خبره د دې بعضو خلکو صحیح ده چې دې سوا او ولې دې سوا دو سوال دي دا وا او کوا نو ولې دې سوا دا فایدهمن سوال الجواب دا بدعت دا کم چې دی رور په دې سوال کې ذکر کو دا مدقه شان وو او دا په شپږمه صدۍ کې پیدا شوی او په شپږمه صدۍ کې ولې دا پیدا شوی وو ولې پیدا شوی دی د مذهب د پاره تعصب یعنی تاسو سوچ وکړئ دا خلک موږ ته وایي تاسو مذهبونه نه منئ موږ منو مذهبونه
خو په دې طریقه خو نه منو چې په حرم کې د سلور امامان مونځ کوي په یو ټیم په دې طریقې څوک مني په دې خو والله کوي منو کرانه ساو بسم نه منم مړ به ک ټوټي می ک دسی د مذهبونه نه منم هم دقه شان وسنګ چې دی رور بیان کړی دقه شانو زره د تفصیل کوم د دي سلور زینو د امامانو لپاره سلور جنمازونه سلور مصلی دا پرتی د احناف محراب او د احناف مصلا یا د امام د ودریدو زی هغه د ناوګی لاندې د کعبه د ناوګی ملیدلې ده کړه د دې سره خوا کیو دلته به احناف ودریدو به دغه نه اخوا رکن یمانی چې کوم چې د حجر اسود نه مخ کې راځي دې رکن یمانی سره به چې څوک به د امام مالک په مذهب او هغه امام بدلته ودریدو دغه مصلا بدلته خادریم د امام شافعی مذهب ولادت دوی به د مقام ابراهیم سره ولاړو سلورم امام احمد بن حنبل په مذهب باندې چې بسوکو ناغه به د حجر اسود او د رکن یمانی په منځ کې ولاړو تاسو اندازه ولګوي څومره ښکلی منظر دی ښکلی ها څومره مزه کوي سلور مصلی لګېدلي ښه بانګ به وویل شو یو ځای بیا به اقامتونه وشو نو کوم چې دا مونځ لږ لیټ کې لکه زموږ ملک کې مازدیګر مونځ کوي لیټ کې دوی اقامت بلا نه وشوي د احناف نه به د سحر منځ اقامت شو دوی به ولاړو په منځ باندې دا مالک امام مالک مذهب ولا امام شافعی او امام احمد بن حنبل دوی به منځ ولاړو انور بناستو ذکر اوس کوي کله چې مسلمانان مونځ کوي نه جی زمونږ غلانه دی شروع شي به مذهبونه تاسو نه مانی بیا بدلته اقامت شروع شو په تاریخ کې یو انسان تیر شوی دی چې هغه ته ویل کېږي ابن جبیر رحمه الله 1509 یا کال کې هغه لاړ چرته لاړ حج 1509 یا هجری کې دا اسلامی تاریخ هغه بیا په خپل دا خبره کړې دا کتاب شتي نومې دی رحلة ابن جبیر هغه کې هغه وی په حرم کې ما 15 امامانو موندو سو 15 سلور دغه فقهي مذاهب کوم چې مشهور دي او یو د زیدیه فرقه ځان له امامو دا به کې 15 امام امام شافعي وی هغه د مقام ابراهیم سره دغه امام ولاړ بیا چې دینه د نورو دغه تفصیل کوم چې ما مخکې ذکر کو ناوګي سره د چا امام ولاړ د احناف رکن یمانی سره د چا امام ولاړ د امام مالک مذهب ولا او د حجر اسود او د رکن یمانی په منځ کې امام احمد بن حنبل رحمه الله مذهب ولا او د مقام ابراهیم سره امام شافعی مذهب ولا په خپل د ابن جبیر وای ناشنا خبره کړې د وکیل وای څوک په رکوع کې پراته څوک به سجدي لتلو څوک به سجدي نه پاسېدو ځکه چې هغه تکبیرونه دی او سره ګډوډ کیدو لکه اوس د امام احمد بن حنبل په مذهب لاړې ته خپل ځای معلوم دي ورنه نوت امام وی الله اکبر لاړې سجدي دا کوم ځکه دی دا خو د رکن یمانی سره دی کنه حجر اسود رکن یمانی په منځ کې خوا کې بالکل رکن یمانی باندې امام مالک مذهب ولا امام ولا هغه وی الله اکبر د سجدي سره چې دا امام له وچت کړه نه سره دا ټوغه وجوړو په حرم کې خدغه شان کله ودی سیموش چې سړی برانه نه وته نه وي د کابل پر دغه عمرې له حج له بس امام په منځ ولاړ او درې دوس لکه مقام ابراهیم سره مونږ کی هغه سره ودرېت چې ودرې امام ولد ضالین امين ټول خلک دا زموږ غنی دي د خطاش سلام به وګورځو نبی بلاړه قبل طرف ته ناوګي سره خوا کې د امام الته ولاړ د دوی غبل تل ولد ضالین او چامینونه خطاشه ورس دا ځنه بروت ولته وره دغه شانوا د کوم وخت پورې کله چې ملک عبدالعزیز رحمه الله
او ملک عبدالعزیز رحمه الله د دې بچیانو د اوس چې په سعودي عرب باندې کوم بچی کوي د شاه سلمان او د مخکې شاه عبدالله او شاه فهد د دې پلار دی چې کله الله سبحانه وتعالی د حجاز د علاقه دله ورکړه په 1443 هجري کې 1443 دا بدعت څومره چلیدلې ده ګوره د شپږمې صدۍ نه او دیزی پورا روان دي چې کله د حجاز الله غله ورکو ورغه حرم ته ولته تقریر وکړو او په تقریر کې دا وی د نن بعد بدلت یو امامي څنګه چې د کعبه یو ده څنګه چې د قران یو دی څنګه چې پیغمبر یو دی څنګه چې حدیثونه یو دي څنګه چې قبله یو ده دغه شان به امام یو ټول به شاته موږ کوي بیا موږ ته تاسو درباریان مولاني دي بچیانو صفته مو کو دا خبره د صفت لایق نه ده ها کنه ده کنه یو نه به کو تاسو صفت لایق ده کنه ده اسی چې اوسه پوری دغه جاخه روانه سمره خون به کو پینځه امامان په حرم کې هر یو بزان زله ولاړو به زموږ جدا دغه والي وسلر یو امام ټول دنیا مسلمانان چې راشي هم په دغه یو پسې وتريږي او چې څوک نه کوي لکه اوس بریلیان یا شیعگان هغه مخامخ دي سني شي ویل چې زه نه کوم ولا لي خو کینا ځکه یو بریلی مولانا ته پوښتنه شو چې مونږ کله دغه ته لاړ شو حج له عمرې له التخوي د امامان چې وابیان دي نو د منځه به سې چل کوو هغه امام هغه مولا وته وي وبدرېږي چلونه به د منځه کې خو مونځ به نه کې لکه اسې به ولاړ دي بیا به رکوع لاړ شي اسې او یو مولانا ما په خپلو غوږونو اورېدلي دی زه ذموار یم د قیامت په ورځ وی دقه شان به ودرېږي او په دې منځه کې به کنزلي او خیري دقه امام ته کې به کوم پسې ولاړې ځکه چې دا ګستاخ رسول دی وابیان دی وی حضور نشتی چې مخامخ وي چې مونږ نه کوو که چېرته به دې ځان له سوړه کې ولاړې دوه درې ځان لکه کې خو دې مخامخ نشي کوم دقه شان شیعگان راشي چې ولاړې سب خو کوي نه مونږ په دوی پسې ومونږ دوی ته وایو قل موتوا بغیظکم د دې بغض د لاسه د زړونه به ستاسو یو ورځ ټقو کې وبچوي خو انشاءالله د حرمین به د همیشه دپاره دقه موحدینو سره انشاءالله چې هغه ځینه به اواز صرف د قرآن او حدیث اوچتېږي هغه ځینه به اواز د الله د کلام او د پیغمبر د فرمان صلی الله علیه وسلم دقه به اوچتېږي بیا دلته دا مسله چې ولې په ټیم کې علما نه و چې به دې انکار کړی ډېر علماو په انکار کړی موږ سره مکتبه کې دنیا کتابونه شتي پخوانو علماو چې هغوی په دې خپلو کتابونو کې دا مسله هم راوړې ده وی دقه شان یو بدعت ته په حرم کې دې ته به اشاره وکړي خو هلته زور دغه ډېر دی د دغه زور څه دی ډېر دی لکه شافعي مذهب ولم ولاړ دي حنفي مذهب ولم دي مالکیم دي حنبلیم دي بیا پکې زیدي ولم دي نو کوم ځای کې چې ته یو څو علما په دې باندې رد وکړي خبر به څوک ومني مني نه مني لکه اوس یو سړی په پاکستان کې انډیا کې بنګلادیش کې افغانستان کې یو عالم حق مسله بیانوي دا چې حق بیانوي دا لګي یا یوازې کوم چې به باطل هغه صحیح هغه ډېر اوس یو سړی د تعویض خلاف خبره کوي تعویض کول والا ډېر دي زموږ په ملکونو کې که نه کول والا ډېر دي کول والا ډېر دي د عالم سره خو دا طاقت نشي چې ټوپک راولي چې په سرې کېږي یا په زور خو بچا نشي منلی عالم خپله مسله بیانوي دغه شان په ټیم کې علماو دا مسله څه ده بیان کړې ده دلته د بله فایده ذکر کوم هغه ده بعض علماو سکوت کړی نو دلته فایده یې ده ساتئ د علماو غلي کېده د یوې خبرې نه دلیل په دې نه دی چې دا خبره جایز ده ځکه چې د علماو غلي کېده د دې لپاره ډېر عذرونه کېدی شي او د هغې ډېر اسباب کېدی شي داسې ده که نه ده خو زما او ستا دپاره د دوی دا غلي کېده دا د دې دلیل نه دی چې دا ناروا کار څه دی دا روا دی په دې ورسېدی که نه نو د ورور ته موږ دا وایو کومه خبره چې تا اورېدلې ده دا بلکل حقیقت ته او دقه شان شوې ده او دا بدعت په دې امت کې په شپږمه صدۍ کې راننوتی او د ملک عبدالعزیز
رحمه الله داغه د وخت پورې وو داغه په لاس باندې الله سبحانه وتعالى دا بدعت ختم کړی زم چې دا نیکی ولم یوازې کافی ده دا نیکی ولا هم یوازې کافی ده چې امت ټول په یو امام باندې راجمع کړي الله سبحانه وتعالى دې په رحم وکړي داغه نه بعد یو سوال کړی دی چې یو سړی سجده سهو کوي منځ کې خطا شو التحیات وي به دو سجدي وکړي او بیا را پاسه سلام ګرځولو له نو آیا په دویم پیر به تشهود وي او کنه به وي نه په دویم پیر به تشهود نه وي دا په صحیح حدیث کې نه دي ثابت درشن بزوي نیم التحیات به وي بیا به تشهود ورسته وي درود او دا به ورسته دا نه دي ثابت نو سجده سهو طریقه څنګه ده د منځ کده سلام ګرځولو نه مخکې کې تا دو سجدي وکړي کوم چې د منځ دي د حرکات هغه به سو بیا تحیات وي بیا به درود وي بیا پوره دعاګانې وي بیا به دو سجدي وکړي به چې پاسې دي لک صبر وو کې معمولی او بیا به سلام خيو غسته وګرځي او کچرته د سلام نه بعد کې نو سلام دی وګرځو اولنی سجده وکړه دویمه سجده وکړه سر چې دی راوچت کوی دویمه سجده نه معمولی صبر وکړه او بیا سلام وګرځو کته د سجده سهو د سلام نه مخکې کې هم پکې التحیات او تشهود په دویم پیر نشتی او کده سلام نه بعد کې هم پکې التحیات او تشهود په دویم پیر دا نشتی والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې یو طالب علم دا منخته کړی د کچرته دی په دې امتحان کې پاس شو نو دی بل سورې روجي نیسی نو دا به پرله پسې نیسی کې جدا جدا به نیسی الجواب اولنی خبر خدای د ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې په صحیح بخاری کې دا حدیث ته من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه چا چې دې سم منخته وکړي چې زبد الله یو عبادت کوم نو بیا به پورا کوي او چا چې دې سم منخته وکړي چې بای کې د الله نه فرمانی و نو بیا به نه پورا کوي لکه اوس سړی دا وي کپلانې کارو شو نو زب مثال کې پلانې نشکومه منخته وي دا ما په ځان لازم کړی نو دې به دا پورا کوي دا به نه پورا کوي به ضرور دې مسلې راځي چې دوی له سورې روجي نو د عبادت ته پوره کوي به پرله پسې بنی سي کې جدا جدا نو کچرته د په دې منخته کې دا ویلي چې زب پرله پسې روجي نیسم نو بیا به پرله پسې نیسي او کدا عام خبره کړي چې زب له سورې روجي نیسم نو به خپل مرزي ده ک پرله پسې نیسو ک جدا جدا نیسي والله اعلم دا یو سوال کړي چې دا امام چې کله سوره فاتحه ختمه کوي او امين وي د دینه بعد د غلی کېده د دې لپاره چې شاته خلق په سوره فاتحه وي د ثابت تو کنه د سکته الجواب په صحیح حدیثونو کې دو سکته ثابت دي بس دو سکته ثابت دي اولنی سکته د تکبیر تحریمین بعد تکبیر تحریم د اولنی الله اکبر ته وي او د سوره فاتحه شروع کولو پوری او دې ته ویل کېږي سکته الاستفتاح منځ په اوله کې سکته او په دې کې د امام دې څه غلې نه چې سنوي خو आवाज نه راځي لکه اوس ما خام منځ ته ودرې کې جمع ورکه ته الله اکبر حضور خلق و اورید به ته غلې به شروع شي الحمدلله نو په دې منځ کې د سکتر اله ته غلې وي غلې مته نه چې بالکل دې سنوي خو आवाज دې سو اغله دا ولني سکته ثابته ده دویمه سکته په صحیح حدیثونو کې ده ثابته ده لکه اوس یو امام دې سوره فاتحه وي به سورة اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر معمولی سکته او دا سکته دې لپاره ده چې د تلاوت او د رکوع لپاره چې کوم تکبیر دی چې دې کې فرق راشي نو بعض امامان په دې کې خطا کوي لکه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر ودا شاته سره دغه شو چې د الله اکبر د سوره فاتحه سره او د سوره اخلاص سره کنا ولم يكن له كفوا احد الله اکبر سره دی د اشکال راته شي کې نشي راتله
راتلیش نو دا دویمه سکته ثابته ده باقی دا دریمه سکته چې کومه ده د دې مبارکه صحیح حدیثونه واضح دلیل پې نشته اگر کدی ته موږ بدعت نشي ویل او نه د شي په دې سړي باندې ورت کې کوم چې د بعض امامان ورکی سوره فاتحه کله ختمه کی د سورت شروع کولو پورې غلی نو دا نه ثابت په دې واضح دلیل نشته کچرته امام دې د پر ودرېږي مثال کې ساغستو د پر ستړی شوی یا رایدی هغه آیتونه چې کم ځای پکې وایم نو هیڅ حرج پای کې نشته والله اعلم